د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په جنیوا کې د افغان ولس سره د کېدونکو مرستو په اړه باندې چې کوم کنفرانس جوړیږي، په دې اړه باندې لاندې څو ټکي د پام وړ دي. لومړی دا چې بلا شکه افغان ولس په اوسني حالت کې تر بل هر چا زیات مرستو ته اړتیا لري. دا یو واقعیت دی چې زموږ مظلوم ولس د ګڼو ستونزو سره، فقر او مسکنت او بېوزلۍ سره لاس او ګرېوان دی. د افغانستان اسلامي امارت تل هڅه کړې ده او هڅه کوي چې څومره کېدای شي زموږ ولس سره مرستې وشي، او په هر هغو لارو باندې سوچ او فکر کوي چې د ولس د ارامتیا لامل وګرځي. دا چې کومې مرستې د افغان ولس په نامه راټولېږي او بیا هغه ولس او مستحقینو ته نه رسېږي او د نورو خلکو یا خاصو خلکو جیبونو ته ځي، لکه څنګه چې په دې تیرو 12 لسیزو کې دغسې شوي دي او لا هم جریان لري، او دا د تاسف ځای دی. په داسې حالت کې چې د ولس په نامه راټولې شوې مرستې ولس ته نه بلکې د خاصو اشخاصو جیبونو ته لویږي، د دغه ډول مرستو سره د افغانستان اسلامي امارت نه غواړي، نه ملاتړ ترې کوي او نه همغږي او همکاري ورسره کوي، ځکه چې دا اصلا د ولس په حق کې یو ظلم دی چې د ولس په نامه شی راټولېږي او بیا ولس ته نه ورکول کېږي. په دې اړه باندې د ټولو نړیوالو هیوادونو، مؤسساتو او سازمانونو او اشخاصو سره چې د افغان ولس سره مرسته کوي، زموږ غوښتنه دا ده چې دغه مرستې باید ولس ته ورسېږي، ځکه چې ولس په نامه کېږي نو باید ولس ته ورسېږي. او د دې لپاره تر ټولو ښه لاره دا ده چې دغه ډول مرستې د افغانستان اسلامي امارت سره په همغږۍ باندې مستحقینو ته ورسېږي او چې د دوی په نامه راټول شوي دي نو هم دوی ته ورکړل شي. په پای کې موږ د ټولو هغه هیوادونو، نړیوالو مؤسساتو او اشخاصو نه مننه کوو او د مرستو قدر یې کوو چې زموږ له مظلوم ولس سره مرستې کوي او په سختو شرایطو کې لاسنیوی کوي.